د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو زیاتېدو او په نورو هیوادونو کې د دغه جنګیالیو حملې به د دې سبب شي چې افغانستان په لوی وزیرستان بدل شي. دا چې نوموړي نور څه ویلي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خو له بهرنیو جنګیالیو سره په تعامل کې د طالبانو ناتواني رښتیا او حقیقي وي، نو دا پریکړه په رښتیا هم د ټولې سیمې د بې ثباته کولو لپاره شوې ده او افغانان به تر ټولو زیات زیانمن شي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې پاکستان او ایران په خپلو هیوادونو کې د وروستیو بریدونو پړه پر هغه وسلوالو ډلو واړوله چې له طالبانو سره اړیکې لري او ادعا یې وکړه چې هغوی ورته افغانستان کې ځای ورکړی دی، خو طالبانو څو ځله دغه بریدونه رد کړي دي. خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار دغه څرګندونو ته بیا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانانو ته غبرګونونه ښودلي دي. یو افغان لیکلي د خپل د شمشتو کم هرمونې نسل دی او پلار یې په ځوانۍ کې بچبیریش و. بل لیکلي د پلار او خاندان همداسې شر جوړونکي دي. دوی د پاکستان او ایران استخباراتو سره مستقیم تماس لري. بل افغان بیا لیکلي چې د هفته مخکې پلار غول خوړلی و، نن یې زوی پسې وخوړله. دوی لږ څنډول غواړي چې آینده کې غول ونه خوري. بل افغان بیا لیکلي دي چې دوی په خپل ظالمانه مبارزه کې ناکامه شول او خپل مقصد ته ونه رسېدل او نه یې دوست پیدا کړی دی. اوس چې هر څوک وطن جوړوي نو مویې به یې مخالفت کوي، ځکه د دوی تیرې مردارۍ او خرابې چې د جهاد په نامه یې کول رسوا کیږي، نو ځکه یې د بل په لاس وطن جوړ نه غواړي. بل افغان بیا توند لهجه باندې لیکلي چې ته خپل د غلامې کورنۍ بچی د خپل بادار خبرې دې بادار ته کوه، الله جل جلاله مو نیست نابود او هلاک کړه. بل افغان بیا لیکلي دي پلار یې چې د داود خان په وخت کې پاکستان ته تښتېدلی و، هغې وخت کې خو افغانستان د تروریستانو مرکز نه و، ولې ګلبدین د تروریستانو مرکز ته د ورانۍ او ویجاړۍ تعلیم ته لاړو چې نتیجه یې موږ په 1990 کلونو کې په خپلو سترګو ولیده چې د واک او د پاکستان په خوله یې کابل کنډواله او هر څه یې لوټي کړل. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.